حالاتوال صاحب د لوی او مهربان خدای په پاک او سپېڅلي نامه د جناب رئیس اداري پلاوي او د ملت د محترم استازو په اجازه لومړی سلامونه او نیکې هیلې سهار مو په خیر. جناب رئیس صاحب تیره اونۍ کې د پاکستان د وسلوال پوځ له لوري نه د افغانستان په سرحدي قطعاتو باندې راکټي برید او همدارنګه د کونړ په مرکز اسداباد باندې هم برید وشو چې په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوالو خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړ. ولسي جرګې په هغه دارالانشا په ګروپ کې د ټولو وکیلانو پیشنهاد او وړاندیز دا و چې بیړنۍ جلسه دې جوړه سي په تالار کې په دې ارتباط باندې دې یوه اعلامیه هم صادره سي. همدارنګه د رئیسانو په کمیټه کې باید اجنډا ټاکل سوې وای او یوازې اکتفا په هماغه محدود شکل باندې نه وای. زه ګومان کوم چې که چېرته په دې ځل باندې غاښ ماتونکی ځواب ورته ورکړل سي په دوهم ځل باندې بیا پاکستان دا جرأت نه کوي چې د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري. اوس مو هم خواهش دا دی جناب رئیس صاحب که د غونډې په آخره کې تاسو یو هدایت ورته ورکړئ چې د ولسي جرګې له لوري څخه یوه اعلامیه صادره سي او په همدې شکل باندې د افغانستان امنیتي سکتور ته دا اجازه ورته ورکړل سي چې کله له هغه لوري نه یو فیر صورت نیسي له دې خوا نه باید 15 فیرونه ورباندې وشي او بالمثل عمل ته باید اجازه ورکړي په هر حالت کې پرته له دې نه چې اجازه د وزارتونو نه واخلي. جناب رئیس صاحب د ملي روغې جوړې د عالي شورا رهبري تر اوسه پورې ټاکل شوې نه ده. له بل لوري نه خبرې روانې دي چې گویا په دوحه کې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به پیل سي. د دې سره په څنګ کې په 600 بندیانو باندې معضله او ستونزه موجوده ده. په دغه ارتباط باندې ضرورت دا دی چې حکومت باید وضاحت ورکړي. د افغانستان خلک باید له جاري حالت څخه باخبره وساتي چې ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت دې ته انتظار دی چې د سولې په تامین کې باید ټوکلي ګامونه واخیستل سي. رئیس صاحب کابینه معرفي نه سوه او نن د ولسي جرګې د 11مې دورې د دریم اجلاس خاتمه ده او ولسي جرګه په رخصتیو ځي. زه فکر کوم چې خبره ولاړله میزان ته او د قانون نقض بیا د دوهم ځل دپاره تکرار شو. په لویو لارو کې په دې شپو ورځو کې امنیتي حالت کړکېچن دی، د اندېښنې وړ دی. زموږ یو شمېر هیوادوال تګ راتګ چې په دې لارو باندې کوي کله ناکله په جنګونو کې راګیر سي او وسلوال مخالفین تر ډیره بریده پورې اوس په عمومي سرکونو کې میشت دي. رئیس صاحب ستاسو څخه خواهش کوو چې تاسو هم یوه اندازه له همدې تریبیون نه په حکومت باندې یو غږ وکئ او دا ورته ور په ګوته کړئ چې د لویو لارو د امنیت کې باید ځانګړی رول ولوبوي. همدارنګه د سرحدي سیمو